الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. در الشريف اللهم صل على محمد النبي. زمان معزز طلباء کرام، والله رب العزت دې زموږ استاسو ټولو د دارینو سعادت نصیب کی. الله پاک دې موږ د دې دور د خطرناکو فتنو نه محفوظ وساتي. تاسو ته ما د کفارو د طرف نه د فکري جنگ یو سلسله شروع کړې وه، د هغې تاریخ مې شروع کړی او د هغې سلسله تاسو ته ما وویله مکي دور کې د کافرانو د طرف نه د نبي صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د صحابه او د اسلام خلاف د فکري جنگ اسباب، طریقې کار او مدني دور کې د هغې تذکره وشوه. د هغې بالمقابل مسلمانانو به څه کول، د هغې مختصرا تاسو ته تذکره وشوه. دا سلسله تر نن ورځې پورې جاري او ساري ده، دا ختمه شوې نه ده. د حضور علیه السلام د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلافت سره فوراً څلورو کسانو د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه وکړه. څلورو کسانو د پیغمبرۍ دعوه وکړه. اوس د چا ذهن ته به دا راځي چې دا یو حادثاتي طور یو ایمرجنسي او ناصافي بس هسې خلک راپاڅېدل او د پیغمبرۍ دعوه وکړه. دغه شان ډېرو خلکو هغې د زکات نه انکار وکړ او دا زکات د نبي صلی الله علیه وسلم زندګۍ پورې خاص و، لہذا اوس د هغې د وفات نه وروستو موږ زکات ورکولو ته تیار نه یو. نو تاسو څه وایي چې دا به ناڅاپه بس د حضور د وفات نه وروستو د دې ذهن ته دا خبره راغله چې بس زکات نه ورکوم؟ دا ډېر کم او کمزوری سوچ دی. چا دا سوچ کړي؟ داسې نه ده. یعنې د نبي علیه الصلاة وسلام په ژوند کې دې ته مخکې منصوبې جوړې شوي دي، داسې سوچونه شوي دي، فکرونه شوي دي، په دې مشورې شوي دي. داخلي او خارجي، بهرني او دننه کافرانو خپل منځ کې منافقینو پلانونه جوړ کړي دي چې یاره موږ به د نبي علیه السلام د وفات سره فوراً دا کار کوو. نو دغه فکري جنگ یو سلسله وه، دا ناګهاني طور ناصافي طور هغې د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې. داسې ملا کیدی شي چې نبي صلی الله علیه وسلم وفات شو او د هغه په ژوند کې وفات کې بس فوراً څلور کسان راپاڅي او د پیغمبرۍ دعوه کوي. ناڅاپه خلکو زکات ورکول او فوري طور بیا منکر شو. نه دې ته سوچونه شوي دي، فکرونه شوي دي، مشورې شوي دي، فلانونه جوړ شوي دي. نو دا هغه سلسله وه چې بیا د څلورو کسانو د پیغمبرۍ دعوه او ورسره د زکات نه انکار، دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د دې نه چې انتهایي نرم دله، انتهایي امت باندې شفیق او مهربان، خو چونکې دلته د دین مسله وه، د عقیدې مسله وه، د اسلام مسله وه، د الله رب العزت د قرآن د احکامو مسله وه، نو د دغه فکري جنگ په مقابله کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ودرېده لکه یو عظیم شان غر، بالکل د استقامت غر مثال هغه پیش کو او مضبوطه مقابله وکړه. حتی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څومره یعنی یو جری او جرار او بهادر او سخت طبیعت صحابي دی، هم په دې وخت کې ابوبکر صدیق ته دا مشوره ورکوي چې تاسو د دې منکرین ختم نبوت سره او د دې مانعین زکات سره جهاد فی الحال مه کوئ. فی الحال ماحول سازگار نه دی،
نبی علیہ السلام وفات شو، د هغې د وفات سره نو مختلفې فتنې پیدا شي، خلک مرتد شو، نو هلته بهرنی او خارجي دشمن مونږ ته متوجه دی، نو داخلي دشمن سره لا جنگ نه دی پکار. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق تم غصه شو، وایي جبار فی الجاهلیه و خوار فی الاسلام. ویل جاهلیت په دور کې دومره زورور یو جبار یو، اوس چې اسلام ته رایي کمزوري خبرې کوي. او بیا قسم وکوي دا خو لا وړې خبرې دي چې د امهات المؤمنین لوپټې د مدینې منورې په کوڅو کې راښکلې کېږي، او زما بدن دا ټوکړي ټوکړي شو، مارغانې وړي په ټونګو کې، هم به زه دې سره مقابله کوم. او یې فرمیل خامخا ضرور به ضرور څوک چې د صلات د مونځ او د زکات په منځ کې فرق کوي، مونځ خو کوي خو دی وایي چې زکات نه ورکوم، د سره به زه جنګېږم. نو دا یو مثال تر اوسه پورې امت مسلمه ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکو چې مانعین زکات اگر چې دی کلمه ویلا، اگر چې مونځ کول، اگر چې نور اعمال کول، خو د ضروریات دین کې یو عمل نه منکر شو، لہذا مرتد وګرځېدل. امت ته یو فقهي مسله وړاندې کا، او یې سره مضبوط ترین جهادونو کو کامیابی ترلاسه کا. 2 کاله د ای خلافت د هغې نه وروسته بیا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه امیر المؤمنین شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغه ترتیب لږ جدا و. بیا هغې د مسلمانانو دپاره علاقې جدا کی او د ذمیانو او د کافرانو دپاره علاقې جدا کی. منځ کې پکې دومره فاصله پرېښوده د ذمیانو د کافرانو او د مسلمانانو په دې کورونو په منځ کې چې کدی شرارت کوي، ورانې کوي، اور لګول غواړي چې دا اور د ذمیانو د کورونو د طرف نه د مسلمانانو کورونو ته نه رارسي. د دې علاقې یې جدا کی، د هغې خاص لباس یې جدا کړ، په هغې باندې خاص پابندیانې ولګول. امام ابن کثیر رحمه الله هغه خط چې ذمیانو امیر المؤمنین ته رالیږلی او بیا په هغه کومې پابندیانې لګولي، نو هغه یې ذکر کړی، ډېر د غیرت نه ډک خط دی. په هغې کې ډېرې زیاتې پابندیانې په دې باندې لګولي، ډېرې زیاتې. نو ذمیانو باندې خاصې پابندیانو لګولي، ځکه ذمي به د مسلمان په ملک کې نو ذلت طور سره زندگی تیروي، د اسلام بالادستي به مني او اسلام ته به ټیکس او جزیه ورکوي او خپله زندگی به تیروي. نو هغه پابندیانې ولګولې، دې وجې نه د هغه خلاف منصوبې جوړې شي. فکري جنګ د هغه په دې دور کې هم 12 کاله خلافت زمانه هغه هم دې کې ورپسې لګیا چې نتیجه دا ووتله چې ابو لؤلؤ مجوسي د سحر په منځ کې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په نیزه باندې ووهه، 14 نور مسلمانان یې ووهه او د شهید کو شهادت باندې ورسول. دا د هغه په دور کې دا سلسله وه، یعنې دا داسې ناڅاپي طور یو کس نور راپاڅېدلی، دا تیار شوی، د ده ذهني او فکري تربیت شوی، دا د امیر المؤمنین خلاف تیار شوی. د هغه نه وروسته بیا تاسو ګورئ دا سازشونه رو تر رو همداسې را روان. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه شو، هغه چې امیر المؤمنین شو، د هغه د امارت کې هم دا سلسله جاري وه، او فتنه د سبایت د یهودیانو د شیعت دا فتنه راپاسه او کیسه خراب کړله، حتی چې دغه زما محترمو انتها وشوه د حضرت عثمان په شهادت باندې. بیا د هغې نه وروسته حضرت علی رضی الله عنه امیر المؤمنین شو. د هغه امارت کې دا سلسله ښه زور او شور سره د خوارجو فتنه راپورته شوه، او دې غاړه دا د شیعګانو د سبایت دا فتنه د یهودیانو دا ګندګیري دا هم رامخې ته شوه، او نتیجه دا ووتله چې د سحر لمونځ ته علي رضی الله عنه روان دی او په لاره کې هغه هم شهید شو، هغه هم شهید کړو. بیا دغه نه وروستو بیا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضرت حسن رضی الله عنه په خلافت باندې کیسې را برابر شوي، خو بس هغه د نبی علیه السلام د پیشنګویۍ مطابق حضرت حسن رضی الله تعالی عنه صلح وکړه او خلافت او امارت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته پرېښود. نو دغه سلسلې بیا ورپسې د هغې نه وروستو د جنگ جمل ایسو ګوره صحابه خپل منځ کې 90,000 صحابه د جانبین نه شهیدان شوي دي. نو دا چا وجنګول؟ دا سلسلې داسې را روانې دي تر دې دوره پورې. دې وجې نه مونږ دا سلسله چې بیانو د دې اصل مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسو دې خبرو ته فکر وي.
مونږ او تاسو په دنیا کې داسې زندگی تیر نه کوو د یو غافل مسلمان غونته یو خو اسم طالبان مرګري د دې په دې اوګو باندې ډېر لوی ذمہ داری را روانه پرته ده آینده زمانه کې دا د مستقبل راهنماګان دي کدی ځنه یو طالب هغه خپل تربیت ته متوجه شو اوس نه هغه خپل دوست او خپل دشمن او پیژند هغه د خپل ژوندۍ مستقبل مقصد او پیژند نو دا طالب د امت د پاره د امت د بیړې پارکول ذریعہ ګرځي او خدای مکه د دو تربیت اونشو عمده طالب د امت بیړه به تبو برباد کی غر کبه کې لګړي خلکو نن تباہ کا په خبر باندې پیږي تاسو لہذا تاسو خپل ذمہ داران پیژنئ خپل دوست پیژنئ خپل دشمن پیژنئ اسلام او قرآن او رب العالمین او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم کس ته دشمن د مسلمان ویلې هغه زموږ تر قیامت تر سبا پورې دوست کېدلی نشي بالکل نشي بس دا اٹکل خبره ده دی کې بالکل د تصور او د خیال گنجائش نشته لہذا خپل دوست مو پیژنو خپل دشمن او پیژنو خپل دوست معاشره او پیژنو دشمن معاشره او پیژنو دوست ماحول او پیژنو دشمن ماحول او پیژنو دوست فضا او پیژنو دشمن فضا او پیژنو او موږ تاسو دې ته بیدار مغز یو غفلت مغز والا نه دا موږ تاسو روان ده چونکه دنیا دا پته نشته زموږ تاسو د دنیا اختتام کله کی او آینده وخت کې نن تاسو طالبانی سبب د امت رهنماګان دي او د تاسو په سر باندې بلوي ذمہ داري راغلي دي د وجه موږ تاسو د دې دور د خطرناکو فتنو ته متوجي شو او د کافر سره د هغه حصي او د اصلي د جنگ سره موږ تاسو د کافر د فکری جنگ تیارې کو ان شاء الله ورزي موږ تاسو په فکری خپل فکر خپل سوچ با د کافر او د کافر نظام خلاف دا بچرتم کمزورې کوو دا یې لپاره موږ تیارې کو موږ تاسو به شپورس په دې سوچ کیو چې موږ اسلام څنګه اوچت کو د قران نوم څنګه اوچت کو اسلامي نظام څنګه اوچت شي اسلام ته څنګه ترویج ملو شي او کفر او کافرانه نظامونه څنګه ښکته شي زموږ استاد باندې هر وخت دا یو سوچ په موږ تاسو باندې سور وي او هر وخت موږ تاسو سره دا فکر وي کوم تاسو د کیوم په دې سوچ کو د کیو شر سحر را پاسمه د اسلام لپاره بس خدمت وکما کرا پاسمه نن را پاسیدم نن رس کې بس د اسلام لپاره څه خدمت وکما زموږ استاد ژوندۍ دا د څه لپاره ده د الله د بندګیو د اسلام د وایا خدمت لپاره خبر باندې پی کنه زموږ استاد ژوندۍ دی لپاره ده کچرته دغه مقصد نه نو بیا ژوندۍ فضول لغه بیا خو د زناورم ژوندۍ د روټیم خوري او د کی خوب کی بچی پیدا کی او ختمي زناور او انسانانو کې فرق دی لہذا موږ تاسو د دې دور حساسیت ته سوچو دا هغه دور دی نبی علیہ السلام فرمایلو دا فتنې برازي پر لپسې فتنې برازي سحر بسړې مسلمان او ماخام به کافری ماخام مسلمان او سحر بسوي کافری یعنی په یو ورځ کې ان فن کې انسان ایمان نخلاصي کی بس ایمان د لاس انځي دا دومره خطرناک دور کې موږ تاسو راغلو نو په دې دور کې یو طرف ته فتنې ډېرې دي امتحانات ډېر دي بل طرف ته په دې دور کې د الله پاک د دین خدمت ډېر ثواب لري دی وخت د غربا دور دی نبی علیہ السلام فرمایلو ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء نبی علیہ السلام فرمایلو دین دا بے یار او بے مددگار ابتدا کې نبی علیہ السلام او چند صحابه داغي مدد والا سګنو زیور داسې وخت راغی په نبی علیہ السلام باندې چې طائف ته کړه دعوت لاړ او بیا طائف نه واپس راځي نو مکی مکرمه ته چانه پرې خود خپل کله د خپل کور دی نو نبی علیہ السلام یو سردار پسې لاړ مهرباني وکړه ته مال پناه را کو خپل پناه کې امام مکی مکرمه ته داخل کا هغه زدا کار نشم کوله بل پسې لاړ بل پسې بیا یو کس ولا پناه ورکو په خپل پناه کې هغه خپل حفاظت کې مکی مکرمه ته داخل نو داسې عالم اسلام په ابتدا کې راغلی چې نبی علیہ السلام خپل کور ته نشتلی اوس اهل حق کورون ته تلی شي اجي وایي کنه څنګه سخت دی اهل حق اوس کورون ته نشتلی په خپل کورونه حرام شوي دي په خپل کلی خپل ملکونه حرام شوي دي نو دغه وسيعود كما بدأ دا دور به نبی علیہ السلام فرمایي چې څنګه اسلام اول غریبو ناشنو بیا ربي مددګارو واپس به دغه رنګ حالات راځي نو نن هغه حالت دوباره راغلی دی چې څومره اهل حق دي د کافر بوټان پالش کوا د کافر تالی سټا د کافر د سوچ مطابق اسلام باندې ځه
امریکنی اسلام خصوصا په دې دور کې امریکنی اسلام خپل کا تا ته به هیڅ تکلیف نه وي که ته مولای که ته بخاري وي که ستا خانقاه ده که تبلیغي مرکز دی که مدرسه چلې د دین دعوت چلې کتابونه هر څه کوه خو امریکنی اسلام ښه په خبره پوي امریکنی اسلام دې ته وایي چې د امریکي یو پروفیسر لیکي چې امریکنی اسلام دې ته وایي چې دغه اسلام په هر وخت کې زمونږ د سوچ مطابق وچلیږي چې د امریکي کوم سوچ دی د عیسایت کوم سوچ دی چې د خپل ځان له اصول ونه لري د خپل یو ځان له جدا حیثیت نه وي د خپل احکام باندې عمل کوي خو زمونږ د سوچ لاندې نو داسې اسلام باندې ور نه پابندي شته په داسې مسلمانانو ته هېڅ نقصان وغیره څه پابندیانې په ده نه شته خو که ته صحیح حقیقي اسلام باندې عمل کې بیا داسې مسلمانانو ته دا د غربت دور دی ښه داسې تکلیفات دي نو تاسو موږ دا تعلیم نه درکوو چې تاسو به د خیره سره طالبان شئ او بیا به علما شئ او بیا پګړی به د خیره سره درته په سر شي او به تړئ او بیا به تاسو صرف بس په مصله باندې ناستئ او الله الله به کوئ یا به خانقاه کې ناست یا تبلیغي مرکز کې یا به مدرسې جوړې کوي او ټول عمر به پکې لاندې ناستې خوله به در باندې نه راځي او وینې به در نه نه ځي ټول عمر به د الوا پلیټ درته مخې ته پروت وي دا تعلیم کم از کم اسلام موږ ته نه راکوي ښه خبره پوه شي د اسلام د ابتدا نه والا تر اوسه پورې اسلام د قربانو نه ډک دی د څه نه ډک دی قربانه زموږ طالبان ملګري به دې ته تیارېږي چې د اسلام د خاطره به زه خپل ځان نه تېرېږم خپل کور نه به تېرېږم خپل کلي نه به تېرېږم خپل وطن نه به تېرېږم خپلې ګرمې نرمې مزېدارې روډۍ نه به تېرېږم او سختو ته به زه ځان نیسم هره سختي به برداشت کوم خو انشاءالله اسلام به کمزورۍ ته نه پرېږدو صحیح ده د اسلام دفاع به کوو که نه به کوو انشاءالله د اسلام دفاع په هر حال کې کوو که ما ته روډۍ میلاوي که نه میلاوي که زما عزت څوک کوي که نه کوي که ما ته راحت وي که نه وي که زما عزت وي که نه وي که ما باندې هر رنګ حالات راشي مونږ به دا ټول حالات برداشت کوو د اسلام د خاطر انشاءالله العزیز برداشت کوو به که نه انشاءالله لہذا ټول ملګري به دا واړه ملګري لوی ملګري آینده مستقبل ستاسو دی او مستقبل کې تاسو مشرانی مستقبل به انشاءالله العزیز تاسو حقوق او قدمون ته راځي خو مونږ تاسو به دا نیت کو نیت زمونږ ستاسو په ذمه باندې دی اراده قصد او عزم زمونږ ستاسو په ذمه باندې او نور وجود ورته څوک ورکوي حاجي الله جل جلاله به وجود ورکوي ښه تبلیغان به وایي که تاسو ټولې دنیا اراده کوئ بیا هم څوک ګرځئ الله تعالی به هم ګرځئ پوه شئ لہذا مونږ د ټولې دنیا اراده کړې ده چې انشاءالله العزیز تر ژوند تر اخري سلګۍ پورې به د دین اسلام د نفاذ دپاره په ټوله دنیا کې به کوشش کوو انشاءالله او د دنیا د ګوټ نه چې د هر ګوټ نه د اسلام مخالف خلک روچتېږي د هغې مقابله به انشاءالله العزیز حسي مقابله به هم کوو او فکري مقابله به هم کوو انشاءالله او موږ تاسو به د دین خادمان ځان ګرځو مخدومین د دین خادمان دې دپاره به دین نه زده کوو چې سبا ما ته خلک درې تکیهګانې کېږي او سبا ما له خلک چاپیانې کوي او ما ته خلک مخکې وروسته وي ښه ګاډي زندهباد مرداباد د دین دپاره دین به دې دپاره نه زده کوو چې موږ زمونږ مخدومین وګرځو بلکې موږ به انشاءالله العزیز مخدوم به زمونږ دیني او موږ به خادمان یو صحیح ده انشاءالله کو به خدمت د دین الله به دې موږ تاسو د عمل توفیق نصیب کړي الله دې موږ ټول قبول کړي واخر دعوانا ان الحمدلله